د کابل ښار د هوټلونو او واده تالارونو مسؤلین له ورتلونکو کسانو هیله لري چې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي، چې دوی په دې ډول د امر بالمعروف د فرامینو د تطبیق هڅه کوي. په دې وروستیو کې د امر بالمعروف وزارت د مسؤلینو له لوري په تازه صادر شوي فرمان کې موسیقي غږول یو ناروا عمل بلل شوی او پر غږولو یې بندیز لګېدلی. په دې اړه د پلازمینې کابل د اومې امنیتي حوزې د امر بالمعروف مسؤل وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت له قیام او د امر بالمعروف وزارت له فعالیت سره په ټولنه کې د منکراتو کچه ټیټه شوې او لومړنۍ هڅه یې د منکراتو مخنیوی او خلک نیکې لارې ته رهبري کول دي. عام خلک هم موږ پوه کړي دي چې دغه موسیقي غږول یا موسیقي اوریدل د انسان لپاره څومره مضر ده، نو دا خو د موږ خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته رسولی چې هغه انسان چې موسیقي اوري دغه په زړه کې نفاق پیدا کړي. په دې هکله د کابل ښار یو دیني عالم وایي دښمنان هڅه کوي چې له دې لارې په اسلامي ټولنه کې منکرات ترسره کړي او خلک ګناه ته دعوت کړي. دا موسیقي چې ده د اسلام ریشه ختمول غواړي او اسلام چې ده ډیر مقدس دین ده. همداراز د رواني ناروغیو متخصصین موسیقي د ذهني ناروغیو لوی عامل بولي او پر بندیز یې خوښي ښیي. هر هغه شی چې په اسلام کې حرام دی هغه د انسان د صحت لپاره مضر دی، هر هغه شی. نو چون چې موسیقي یو هم هغه الفاظ دي چې هغه انسان د مستی سبب ګرځي. د یادولو ده چې د واده تالارونو او د هوټلونو د مسؤلینو له لوري پر عمومي دروازو لګول شوي بنرونه له ورتلونکو کسانو د یادو شویو قوانینو د تطبیق غوښتنه کوي.